ملګرو غاړې راوړئ یو جلاد ستړي کوو ملګرو غاړې راوړئ یو جلاد ستړي کوو یو لوی فسادګر په استبداد ستړي کوو شیرین ته وراچوي د رواجونو زولنې یوه کلي ټینګه کړې چې فرهاد ستړي کوو شیرین ته وراچوي د رواجونو زولنې یو کلي ټینګه کړې چې فرهاد ستړي کوو نو ځیګر ته به وروښایو خویونه د فولاد ځیګر ته به وروښایو خویونه د فولاد د غشیو په ویشتلو به صیاد ستړي کوو او په لار به ورته ځو د محمد ابوالقاسم په لار به ورته ځو د محمد ابوالقاسم د ظلم په کولو به الحاد ستړي کوو نو زمونږ خو د خټو لوټو کور دې شي به جوړ زمونږ خو د خټو لوټو کور دې شي به جوړ خدای په ورانولو د هیواد ستړي کوو زمونږ خو د خټو لوټو کور دې شي به جوړ خدای په ورانولو د هیواد ستړي کوو نو چې غوږ ورته د زړه په غوږ ونه کېږدو سم په لوسته کتاب څه لره استاد ستړي کوو چې غوږ ورته د زړه په غوږ ونه کېږدو سم په لوست د کتاب څه لره استاد ستړي کوو نو څرګنده ده خاموش صاحب څرګنده ده چې نه کېږي اثر په هغه یار نو ځان ورته بیا څه له په فریاد ستړي کوو څرګنده ده چې نه کېږي اثر په هغه یار نو ځان ورته بیا څه له په فریاد ستړي کوو دوی کرکې ته ور پرېږده مقتادو دوی کرکې ته ور پرېږده زمونږ مینه وظیفه ترمنځ طاهره دغه یو تضاد ستړي کوو دوی کرکې ته ور پرېږده زمونږ مینه وظیفه ترمنځ طاهره دغه یو تضاد ستړي کوو وبیایو که نه زه هم په بل په ما په زور خرڅ شوی ویر خرڅوم زه هم په بل په ما په زور خرڅ شوی ویر خرڅوم بخښنه غواړم زه هم لږ غوندې ضمیر خرڅوم نو ها چې وړیا په ما په نوم د مقدر خرڅ شوی ها چې وړیا په ما په نوم د مقدر خرڅ شوی زه یې په ګرانه بیه بیرته په تقدیر خرڅوم نو هغه چې زهر خرڅوي له کلیه چا شړلي هغه چې زهر خرڅوي له کلیه چا شړلي ما ته به څه وایي چې زه خو شاتو شیر خرڅوم هغه چې زهر خرڅوي له کلیه چا شړلي ما ته به څه وایي چې زه خو شاتو شیر خرڅوم ما نه خو ټولې ترانې د میوند هېرې شولې ما نه خو ټولې ترانې د میوند هېرې شولې اوس په زړه ژوبلې ملالۍ باندې کجیر خرڅوم او تا خو په ما پسې ټانکونه او جازونه راوړل ګویا چې زه دې په هندو باندې کشمیر خرڅوم تا خو په ما پسې ټانکونه او جازونه راوړل ګویا چې زه دې په هندو باندې کشمیر خرڅوم پاچا قربان دې شم زما ورسره څه ورانه ده پاچا قربان یې شم زما ورسره څه ورانه ده سبا یې زه هم په ګوډ پیري کې تصویر خرڅوم او د انالحق نره مې زده وه خو بس نه مې ده زده د انالحق نره مې زده وه خو بس نه مې ده زده زیاتي به زه هم په مغول باندې دیوګیر خرڅوم او طاهره ما او په کوټګر ملا کې څه تفاوت هغه خوبونه خرڅوي او زه تعبیر خرڅوم طاهره ما او په کوټګر ملا کې څه تفاوت هغه خوبونه خرڅوي او زه تعبیر خرڅوم